المؤمنون مکی صورت دی او 113 آیتونه لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حقیقتا هغه مؤمنانو بری مندلی چې هغوی په خپل منځ کې عاجزي کوونکي دي. والذين هم عن اللغو معرضون. او هغوی چې له چټیاتو ډډه کوونکي دي. والذين هم للزكاة فاعلون. او هغوی چې د زکات ادا کوونکي دي. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. او هغوی چې له هر چا د خپلو عورتونو ساتونکي دي پرته له میرمنو او خپلو وینځو یې چې په هغوی کې دوی د ملامتۍ وړ نه دي. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خو څوک چې له دې پرته بل ځای شهوت پرستي وغواړي نو هغوی تیری کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. او هغوی چې د خپلو ورسپارل شوو امانتونو او ژمنو خیال ساتونکي دي. والذين هم على صلواتهم يحافظون. او هغوی چې تل د خپلو لمنځونو ساتنه کوي. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. همدوی هغه وارثان دي چې فردوس په میراث اخلي، همالته به دوی تل اوسیدونکي وي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. او بشک موږ انسان د خټې له جوهر یعنی سوچه برخې نه پیدا کړ. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بیا مو هغه د یو څاڅکي په بڼه تر یوې ټاکلې نیټې یو خوندي ځای یعنی رحم کې کېښود. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بیا مو هغه څاڅکی د وینې یوه ټوټه وګرځوله، بیا مو هغه ټوټه د غوښې یوه بوټۍ وګرځوله چې له بوټۍ مو هډوکي پیدا کړل، نو هډوکو ته مو غوښه ور واغوستله، بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ. نو د الله څومره لوړ شان دی چې تر ټولو غوره پیدا کوونکی دی. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بیا له هغه وروسته تاسو حتما مړه کیدونکي یاست، بیا به تاسو خامخا د قیامت په ورځ راپاڅول کیږئ. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. او موږ ستاسې د پاسه 7 طبقې لارې جوړې کړې دي او تر هغو لاندې مخلوق نه موږ بې خبره نه یو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض
وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او له اسمانه مو په یوه ټاکلې اندازه اوبه راواورولې او هغه مو په ځمکه کې ودرولې او باور وکړي چې موږ د هغو په له منځه وړلو هم قادر یو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا مو تاسو ته په هغو سره د کجورو او انګورو باغونه پیدا کړل، په هغو کې ستاسې دپاره ډېرې میوې شته او له همدغو نه تاسو خوراک کوئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او هغه ونه مو هم پیدا کړه، یعنی د زیتون ونه چې له تورې سینا سره ډیره پیدا کیږي، د خوړونکو دپاره له غوړیو او کتغ سره رازرغونیږي. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. او رښتیا چې ستاسې دپاره په څارویو کې هم یو درس شته چې د هغو په ګېډو کې څه دي، له هغو نه موږ تاسې ته یو پاک شی درس شو او تاسو ته په هغو کې ډېرې ګټې دي او خوراک هم ترې کوئ. او همداراز پر دغو څارویو او بیړیو بارول کیږئ هم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. او بېشکه موږ نوح د هغه خپل قوم ته ورواستوئ، نو ورته ویې ویل ای زما قومه د الله عبادت وکړئ، له هغه پرته ستاسو کوم بل خدای نشته، آیا تاسو نه ویریږئ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. نو د قوم هغو سردارانو چې کافر شوي و عامو خلکو ته وویل دا سړی له دې پرته چې ستاسو په شان یو عادي انسان دی بل څه نه دی، په دې خبرو غواړي چې پر تاسو لوړتیا ولري، او الله خو که غوښتي وای نو ملائک به یې رالیږلی و. دا خبره خو موږ پخوانیو پلرونو کې هم نه وه اورېدلې. دی بل څه نه دی مګر یو داسې سړی چې په هغه لیونتوب راغلی دی، نو تر څه وخته هغه ته انتظار وکړئ، پخپله به ترې بېغمه شئ. قال رب انصرني بما كذبون. نوح ویل زما ربه په دې چې دغو خلکو زه دروغجن وګڼلم نو ته مې مرسته وکړي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نو هغه ته مو وحی وکړه چې زموږ د څارنې لاندې او زموږ په وحی بیړۍ جوړه کړه، او چې زموږ امر راغی او تنور وخوټېدی نو له ټولو حیواناتو نه یوه جوړه ورننه باسه او خپله کورنۍ هم، پرته له هغه چې په هکله د عذاب خبره ډومبۍ شوې ده
او چا چې ظلم کړی د هغو په باب ما سره خبره مه کوه، هغوی یقینا غرقیدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نو کله چې ته او هغه څوک چې در سره وي پر بیړۍ سم برابر شوي، نو بیا ووایه چې د هغه الله شکر دی چې موږ یې له ظالمانو خلکو خلاص کړو. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. او ووایه ای زما ربه په برکتناک ځای کې مې راکوز کړي او ته ډېر ښه راکوزونکی یې. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. یقینا په دې ټوله کیسه کې ډېرې نښانې شته او موږ خامخا ازمایښت کوونکي یو. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو له هغوی وروسته نور ولسونه را پیدا کړل، نو په هغو کې مو خپله د هغوی نه یو رسول واستوئ، ورته ویې ویل چې د الله عبادت وکړئ، ستاسو دپاره له هغه پرته کوم بل خدای نشته. آیا نو تاسو نه ویریږئ؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. او د هغه د قوم هغو مشرانو چې کافر شوي وو له آخرت سره مخامخ کېدل دروغ ګڼلي وو او د دنیا په ژوندانه کې مو سوکاله کړي وو، داسې وویل دا ستاسو په شان یو انسان نه پرته بل څه نه دی. هغه څه خوري چې تاسو یې خورئ او هغه څښي چې تاسو یې څښئ، او که هم ستاسو په شان یو بشر ته مو غاړه کېښوده نو بیا به تاسو خامخا تاوانیان یاست. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. آیا هغه دا لوز در سره کوي چې تاسو کله مړه او خاورې او هډوکي شوئ نو بیا به راویستل کیږئ؟ ډېر لرې دی څه چې وعده یې در سره کیږي. دا ژوند نور څه نه، همدا زموږ د دنیا ژوند دی چې همدلته مرو او تر څه وخته ژوند کوو، خو بیا ژوندي راپورته کیدونکي نه یو. پاتې شوه دا سړی، نو دا هم بل شی نه دی مګر یو داسې سړی چې په الله یې دروغ تړلي او موږ د هغه منونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين. هغه رسول وویل زما ربه دا چې زه یې دروغجن وګڼلم نو ته زما مرسته وکړې. الله وفرمایل لږ وخت وروسته به دوی حتما پښیمانه شي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. نو د رښتینې وعدې سره سم د تباهۍ یوې چغې راګیر کړل او خس خشاک مو ډیری کړل، نو ظالمانو لره د همداسې تباهي یا له رحمته لرې والی وي.
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين بیا مو له هغوی وروسته نور ولسونه را پیدا کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هیڅ یو قوم نه له خپلې نیټې وړاندې کیږي او نه وروسته کیدای شي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون بیا مو پر لپسې خپل رسولان واستول. هر کله چې یو قوم ته به د هغوی رسول ورغی هغه به یې دروغجن وباله، نو موږ هم یو په بل پسې هلاک کړل تر دې چې له هغوی مو افسانې جوړې کړې. نو تباهي یا له رحمت لرې والی دې وي پر داسې خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا موږ موسی او ورور یې هارون له خپلو نشانو او ښکاره سند سره ولیږل. فرعون او سردارانو ته خو هغوی لویي وکړه او دوی کبرجن خلک وو. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نو هغوی وویل آیا اوس موږ په داسې دوه کسانو ایمان راوړو چې زموږ غوندې انسانان دي او ټول قوم یې زموږ مریان وو؟ په دې ډول یې هغوی دواړه دروغجن وګڼل، نو آخر دوی هم له هلاکېدونکو څخه شول. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او بېشکه موږ موسی ته کتاب ورکړ تر څو یې خلک سمه لار ومومي، او موږ د مریم زوی یعنی عیسی علیه السلام او مور یې نښانه وګرځول، او دواړو ته مو په یوه داسې هسکه ځمکه کې ځای ورکړ چې د کرارۍ او روانو چینو ولا وه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسولانو، تاسو او ستاسو امتیان له پاکو شیانو مو چې څه زړه غواړي خوراک کوئ او نیک عملونه کوئ، زه یقینا په هغه څه ښه پوه یم چې تاسو یې کوئ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. او حقیقت دا دی چې همدغه ستاسې دین دی، د ټولو لپاره ایک یو دین، او زه ستاسو رب یم، نو له ما وویریږئ. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. خو بیا خلکو خپل دین سره ټوټه ټوټه کړ، هرې ډلې سره چې څه دي په هماغه خوشحاله دي. فذرهم في غمرتهم حتى حين. نو ای رسوله، دوی تر یوې نیټې پورې په خپل غفلت کې همداسې ډوب پرېږده. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا دا خلک ګمان کوي چې په مال او اولاد کې موږ د هغوی څه مرسته کوو، دا به د هغوی دپاره په ښېګڼه کې هڅه کوو؟ نه، بلکې دوی نه پوهیږي. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بېشکه هغه خلک چې د خپل رب له ویرې لړزېدونکي وي او هغوی چې د خپل رب په آیتونو ایمان راوړي. والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. او هغوی چې له خپل رب سره څه نه شریکوي او هغوی چې ورکوي څه چې ورکوي او زړونه یې په دې ویرېدونکي وي چې دوی د خپل رب لور ته ورګرځېدونکي دي. همدا خلک په ښېګڼو کې منډې ترړې وهي او همدوی ور وړاندې کېدونکي دي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. او موږ هیڅوک د هغه له وسې پورته نه رانیسو او موږ سره یو داسې کتاب دی چې رښتیا بیانوي او پر دوی به هیڅ ظلم ونه شي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. خو د دوی زړونه له دې نه په غفلت کې دي او څه نور عملونه یې هم شته چې دوی یې کوونکي دي. تر څو چې موږ د هغوی عیاش خلک په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به یو دم په چیغو سر شي. دغه وخت به دوی ته وویل شي نن چیغې مه وهئ، اوس به زموږ له خوا څه مرسته در نه کړی شي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. بېشکه زموږ آیتونه خو پر تاسو لوستل کېدل خو تاسو به په پوندو شاته ګرځېدئ. پر هغه یعنی قرآن کبر کوونکي وی د شپې مجلسونه به مو پرې جوړول، سپکې سپورې مو پرې ویلې. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. نو آیا دوی په دې کلام څه غور نه دی کړی او که دوی ته یو داسې څه راغلي چې پخوانیو پلرونو ته یې نه و راغلي؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا خپل رسول له پخوا څخه نه دی پیژندلی نو دوی ځکه ترې منکریږي. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. او یا دوی وایي چې په هغه کې لیونتوب دی؟ نه، بلکې دوی ته حق راوړی او د هغوی زیاتره د حق ناخوښونکي دي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او که حق د هغوی د هوسونو تابع وای نو خامخا به اسمانونه ځمکه او څه چې په هغو کې دي ګډوډ شوي وو، خو نه موږ د دوی ذکر یعنی نصیحت ورته راوړی او دوی له خپله ذکره مخ ګرځوونکي دي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. یا د دوی انکار لدی عمل دی چې ته له هغوی نه څه اجرت غواړي؟ دا خبره هم ناسمه ده، ځکه چې ستا د رب هماغه اجرت ډیر درته غوره دی
او هماغه تر هر چا ښه روزي ورکوونکی دی. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او حقیقت دا دی چې ته خو دوی سمې نیغې لارې ته رابلې. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او هغه خلک چې آخرت نه مني له همدې سمې لارې کږېدونکي دي. او که موږ پر دوی رحم وکړو او کوم کړاو چې ورباندې پروت دی هغه ترې لرې کړو، لا به خپله ناړامۍ کې ټینګ شي، حیران به وي. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ او موږ خو یو ځل په عذاب کې راګیر کړل، خو نه یې خپل رب ته غاړه کېښوده او نه یې زارۍ او عاجزي وکړه، تر دې چې پر هغوی د یو سخت عذاب دروازه را خلاصه کړو، نو بیا به یو دم پکې نهیلې وي. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ او الله هماغه ذات دی چې تاسو ته یې غوږونه، سترګې او زړونه پیدا کړي، خو تاسو ډېر لږ شکر وباسئ. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او هماغه دی چې تاسو یې په ځمکه کې خپاره کړي یاست او بیا به هماغه ته ورغونډېږئ. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ او دی هماغه دی چې ژوندي کوي او مړه کوي او د شپې ورځې اړول د همده په لاس کې دي، نو آیا تاسو عقل نه کاروئ؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين خدا خلق هم هماغسې وایي لکه چې د دوی مخکینیو ویلي وو. وایي کله چې موږ مړه شو او خاورې هډوکې وګرځو، نو آیا موږ به بیا ژوندي راپاڅول کیږو؟ دا وعده خو موږ سره هم وشوه او له دې پخوا زموږ پلرونو سره هم شوې وه، خو دا هماغه د ډومبنیو له کیسو پرته بل څه نه دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون اے رسوله دوی ته لږ ووایه شنو د چا دي دا ځمکه او څه چې پکې دي که پوهیږئ؟ دوی به ژر ووایي دا ټول د الله دي. ورته ووایه نو آیا تاسو بیا هم څه درس نه اخلئ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون ورته ووایه د دې او آسمانونو او لوی عرش پالونکی څوک دی؟ دوی به ژر ووایي د الله دی. ورته ووایه نو تاسو بیا هم الله نه نه ویریږئ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون
ورته ووایه که پوهیږئ دا راته ووایاست چې څوک دی هغه ذات چې د هر شي واکمني یې په لاس کې ده او دی پناه ورکوي خو د هغه په مقابل کې څوک چاته پناه نشي ورکولی دوی به ژر وایي الله دی ورته ووایه نو له کومې خوا جادو در باندې کیږي بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون نه دا افسانوي کیسې نه دي بلکې موږ حق ورته راوړی خو دوی خپله دروغجن دي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله هیڅوک اولاد نه دی نیولی او نه هغه سره کوم بل خدای شته کنه بیا خو به هر خدای له خپل مخلوق سره بیل شوی تللی و او یو پر بل به یې لوړتیا کوله الله لره پاکي ده له هغه څه چې دوی یې بیانوي عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون هغه الله چې په ټولو پټو او ښکاره و پوه دی له هغه څه ډېر اوچت دی چې دوی یې ورسره شریکوي قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون اے رسوله ووایا زما ربه که هغه عذاب راویني چې دوی سره یې وعده کیږي نو ای زما ربه نو ما په دې ظالمو خلکو کې مه شاملوه او موږ بېشکه په دې قادر یو چې د کوم عذاب هغوی ته وعده ورکوو هغه تا ته وښیو ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون خو څو چې هغه وخت نه وي راغلی ته د بدۍ اصارول په هغه توګه کوه چې ډېره غوره وي موږ په هغه څه ډېر ښه پوه یو چې دوی یې بیانوي وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون او دعا وکړه چې ای زما ربه د شیطانانو له وسوسو نه تا ته پناه دروړم او له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ما ته راشي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون تر هغه چې کوم یوه ته یې مرګ راشي وایي ای زما ربه بیرته مې وګرځوې ښایي په خپله شاته پریښې دنیا کې ښه کارونه وکړم هیڅکله نه دا هسې یوه خبره ده چې دی یې وایي او اوس د هغوی په مخ کې یوه پرده ده تر هغې ورځې چې بیا ژوندي راپاڅول کیږي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نو کله چې په شپېلۍ کې پوکړی شي بیا به یې هغه ورځ نه تر منځه څه خپلولي وي او نه به پوښتنې سره کوي فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نو د چا تلې چې درنې شوي هماغه خلک بری موندونکي دي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون او څوک چې تل یې سپکې شي نو دوی هغه خلک دي چې خپل ځانونه یې تاواني کړي په جهنم کې به تل اوسیدونکي وي اور به یې مخونه سوځوي او دوی به تروش یعنی بدرنګه پکې پراته وي ورته ویل کیږي به آیا زما آیتونه پر تاسو نه لوستل کېدل چې تاسو به هغه دروغ ګڼل قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وای به زمونږ ربه رښتیا چې خپله بدمرغي را باندې غالبه شوې وه او موږ بېلارې خلک وو زمونږ ربه له دې مو وباسه که بیا مو هماغسې وکړل نو موږ به خامخا ظالمان یو قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون الله به ورته وفرمایي په دې دوزخ کې ذلیل پراته اوسئ او مه راسره غږیږئ بېشکه زما بندګانو کې یوه ډله وه ویل به یې زموږ ربه موږ ایمان راوړی نو بښنه راته وکړه او رحم را باندې وکړه او همدا ته له ټولو مهربانو زیات مهربان یې نو تاسو دومره ملنډې ورپورې شروع کړي چې آن زما یاد یې درنه هیر کړ او تاسو به ورپورې خندل د هغوی په هماغه صبر مې نن دا بدله ورکړه چې همدوی بریالي دي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون بیا به الله دې دوزخیانو ته ووایي په ځمکه کې د کلونو په شمار څومره وځنډېدلی دوی به وایي یوه ورځ یا د ورځې څه برخه به ځنډېدلي یو موږ ته صحیح یاد نه دي نو وخت شمیرونکي وپوښته الله به ورته ووایي تاسو له لږ وخت نه زیات نه یاست ځنډېدلي څومره به ښه وه که تاسو هغه وخت پوهېدلی أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون نو آیا تاسو دا ګمان کړی و چې موږ چټي پیدا کړي یاست او تاسو به موږ ته نه راګرځئ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نو الله اوچت دی رښتینی پاچا له هغه پرته بل وړ معبود نشته هماغه د عزتمن عرش څښتن دی ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون او څوک چې الله سره کوم بل خدای رابلي چې د هغه په حق لکم دلیل هم ورسره نشته نو حساب یې له خپل رب سره دی حقیقت دا دی چې داسې کافران بری نشي موندلی وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين او ای رسوله ووایه زما ربه بخښنه او رحم وکړي او ته له ټولو لورونکو زیات مهربان یې النور سورت مدني او 4 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم
د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو صورت دی چې موږ را نازل کړی او احکام یې موږ فرض کړي دي او په هغه کې مو څرګند آیتونه نازل کړي شایي چې تاسو څه درس واخلئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زناکار شزه او زناکار سړی له دواړو نه هر یو سلسل دوری ووهئ او د الله په دین کې دی پر هغوی دواړو څه زړه سوی نه در باندې راځي که تاسې رښتیا په الله او آخرت ورځ یقین لرئ او د هغوی سزا ته دی د مؤمنانو یوه ډله حاضره شي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار سړی له زناکار یا مشرکی پرته بل چا سره نکاح نه کوي او زناکار بل څوک نه په نکاح کوي مگر زناکار یا مشرک او دا کار پر مؤمنانو حرام شوی دی. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. او هغه کسان چې په پاکلمنو باندې تور لګوي بیا 4 شاهدان را نه ولي نو 80 دوری ووهئ او بیا یې هیڅکله شاهدي مه منئ او دوی خپله فاسقان دي. له هغو پرته چې له دې کاره وروسته یې توبه وویسته او ځان او عمل یې سم کړ نو بیا خامخا الله ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او کوم کسان چې په خپلو میرمنو تور لګوي او له ځانه پرته نور شاهدان ورسره نه وي نو له هغو نه د یو تن شاهدي دا ده چې هغه د الله په نامه 4 ځله شاهدي ووایي چې یقینا دی پر خپلې میرمنې تور لګولو کې له رښتینو څخه دی او 5 وار ووایي چې که دی به دروغجن وي د الله لعنت دی ورباندې وي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. او له هغې یعنی ښځې نه د زنا د سزا مخنیوی داسې کیږي چې هغه ښځه د الله په نامه 4 ځله شاهدي ووایي چې بېشکه هغه سړی له دروغجنو څخه دی او 5 وار دا چې پر هغې د غضب د الله وي که سړی به له رښتینو څخه وي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
او که پر تاسې د الله فضل او رحمت نه وای او دا چې الله ښه توبه قبلونکی حکمت والا دی نو رسوا شوي به وی إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. بشک کومو کسانو چې دا لوی دروغ ویلي یعنی پر عائشې رضی الله عنها یې د بدلمنۍ تهمت لګولی هغوی له تاسې نه یوه ډله ده دا پیښه د ځان لپاره شر مه ګڼئ هغه تاسو ته خیر دی د دوی یعنی تهمت ویونکو هر یو لپاره هغومره ګناه ده چې څومره یې خپله ترلاسه کړي او د دوی هغه کس چې د دې بهتان لویه برخه یې اخیستي هغه لره لوی عذاب دی. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هغه وخت چې تاسو دا واورېده ولی مؤمنانو نارینو او مؤمنو ښځو پر خپلو ځانو ښه ګمان ونه کړ او ویې نه ویل چې دا یو څرګند بهتان دی. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. دی بهتان ویونکو په دې خبره ولی څلور شاهدان رانوستل نو اوس چې هغوی څلور شاهدان رانوستل د الله په وړاندې همدوی خپله دروغ جنان دي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. او که په دنیا او آخرت کې پر تاسې د الله فضل او رحمت نه وای نو په کومه خبره کې چې تاسو لویدلی وای په هغې به لوی عذاب در رسېدلی و. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. کله چې تاسو له یوې ژبې نه بلې ته دا دروغ نقل کول او په خلو مو هغه څه ویل چې په هغه کې تاسو سره څه پوهه نه وه او هغه تاسو یوه آسانه خبره ګڼله حال دا چې د الله په وړاندې هغه ډیره لویه خبره وه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. او کله چې تاسو هغه واورېده ولې مو ونه ویل چې موږ ته دا نه ښایي چې په دې خبره خوله وخوځوو خدایه تا لره پاکي ده دا خو ستر بهتان دی. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله نصیحت درته کوي چې بیا دا شان خبره هیڅ کله تکرار نه کړئ که رښتیا تاسو مؤمنان یاست او الله تاسو ته آیتونه بیانوي او الله ډیر پوه حکمت والا دی. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بشک هغه کسان چې په مؤمنانو کې فحشا خپرول خوښوي د هغو دپاره په دنیا او آخرت کې دردناک عذاب دی او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. او که د الله فضل او رحمت در باندې نه وای او دا چې الله ډیر نرمي کوونکی مهربان دی نو تاسو هم نه بچ کېدلی. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے مؤمنانو د شیطان پلونو پسې مزئ او هر څوک چې د شیطان پلونو پسې ولاړ نو هغه خو د بدکارۍ او ناوړه کارو امر کوي او که پر تاسې د الله لورینه او مهرباني نه وای نو په تاسې کې به هیڅکله یو هم نه و پاک شوی نو چاته چې د الله خوښه شي پاکوي او الله ښه اورېدونکی ډیر پوه دی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. او لتاسې نه چې څوک اهل خیر او د پراخۍ خاوندي هغوی د دا لوړه یعنی قسم نه کوي چې خپلوانو مسکینانو او د الله د لارې مهاجرو سره به مرسته نه کوي هغوی د عفو او تیریده وکړي. ایا تاسو نه خوښوي چې الله بخښنه درته وکړي او الله خو ښه بخښونکی ډیر مهربان دی. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. یقینا هغه کسان چې پر پاک لمنو ناخبره مؤمنو ښځو تورونه لګوي په دنیا او آخرت کې لعنت ور باندې شوی او دوی لپاره ستر عذاب دی. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هغه ورځ چې خپلې ژبې لاسونه او پښې به یې د هغو کارو شاهدي ور باندې وایي چې دوی به کول په هماغه ورځ به الله هغه بدله پوره ورکړي چې لایقه یې ده او پوه به شي چې یقینا هماغه الله حق دی د ټولو خبرو څرګندونکی. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ناپاکی ښځې د ناپاکو نارینهو لپاره دي او ناپاک نارینه د ناپاکو ښځو دپاره او پاکې ښځې د پاکو نارینهو دپاره دي او پاک نارینه د پاکو ښځو دپاره. دوی یعنی پاک سړي او پاکې ښځې له هغو خبرو پاک دي چې هغوی یعنی دروغجنانې وایي. د دوی دپاره بخښنه او ښه روزي ده. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. اے مؤمنانو
له خپلو کورو پرته نورو کورو ته تر هغه پورې مه ننوځئ چې اجازه مو نه وي اخیستې او هغو کې پر اوسیدونکو مو سلام نه وي اچولی دا ستاسې دپاره ښه ده شایي تاسو پام وکړئ. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. او که څوک مو پکې ونه موندل هم تر هغه مه ورننوځئ چې اجازه نه وي درته شوې او که درته وویل شو چې بیرته وګرځئ نو وګرځئ دا ستاسو دپاره ډیره پاکیزه طریقه ده او الله په هغو کارو چې تاسو یې کوئ ډیر ښه پوه دی. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. په دې کې څه ګناه در باندې نشته چې داسې کورو ته ننوځئ کوم چې د استوګنې نه وي او په هغه کې ستاسو د ګټې کوم شی وي او الله ښه پوهیږي په هغه چې تاسو یې ښکاروئ او په هغه چې پټوئ یې. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. مؤمنانو نارینهو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته وساتي او د خپلو عورتونو ساتنه دې کوي دا کار د هغوی دپاره ډیر پاک دی یقینا الله ښه خبر دی په هغو کارو چې دوی یې کوي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. او مؤمنو ښځو ته هم ووایه چې خپل نظرونه ښکته ساتي د خپلو عورتونو ساتنه دې کوي او خپل سینګار دې نه ښکاروي پرته له هغه چې په خپله راڅرګند شي او پر خپلو ګریوانو دې خپل پړونې اچوي او خپل سینګار دې نور چاته نه ښکاره کوي مګر خپلو میړونو ته پلرونو ته د میړونو پلرونو ته زامنو ته بنزیانو ته ورونو ته وریرونو ته خوریونو ته خپلو خاصو ښځو ته خپلو مریانو ته یې خپلو هغو لاسلاندې نارینهو ته چې شهوت والا نه وي او یا هغو ماشومانو ته چې لا د ښځو پټو خبرو باندې نه وي خبر شوي او خپلې پښې دې دومره په زور نه وهي چې د هغوی پټ کړی سینګار څرګند کړی شي. او ای مؤمنانو تاسو ټول الله ته توبه وباسئ
چې بری مو په برخه شي. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. او د خپلو جره کسانو او ستاسې لمریانو او وینځونه چې څوک د نکاح وړ وي د هغو نکاح وکړئ، که هغوی بېوزلي وي الله به یې له خپله فضله شتمن کړي او الله پراخي راوستونکی په هر څه پوه دی. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. او هغه کسان دی پاک لمنی اوسی چې نکاح نه مومي تر دې چې الله یې له خپله فضله غنیان کړي او ستاسې لمریانو وینځونه چې څوک د بدل ورکولو ازادي غواړي نو لوز لیکنه ورسره وکړئ که په هغوی کې درته خیر معلومېدی او دوی ته له هغه ماله څه ورکوئ چې الله تاسې ته درکړی دی او د دې دپاره خپلې وینځې بدکارۍ ته مه اړباسئ چې د دنیایي ژوند ګټه ترلاسه کړئ. که چیرې هغوی پاک لمني غوښتله او څوک چې هغوی اړ باسي نو له داسې اړویستنې وروسته الله بخښونکی ډېر مهربان دی. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. او یقینا تاسو ته مداسې آیتونه نازل کړي چې د هرې خبرې روښانونکي دي او د هغو خلکو مثالونه مو هم درته وړاندې کړي چې له تاسو مخکې تیر شوي او هغه نصیحت هم چې متقیانو ته په کار ورځي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله د اسمانو او ځمکې نور یعنی لارښوونکی دی. د هغه د نور مثال داسې دی لکه یوه تاخچه کې چې ډیوه وي، ډیوه په یوه شیشه کې وي، شیشه هم داسې وي لکه یو ځلیدونکی ستوری چې هغه ډیوه د زیتون د کومې داسې برکتي ونې له تیلو بله شوې وي چې هغه نه یوازې ختیځه وي نه یوازې لویدیځه، نږدې وي چې تیل یې په خپله رڼا وکړي که څه هم اور نه وي ورته رسېدلی، داسې چې د رڼا د پاسه رڼا وي. چاته چې د الله خوښه شي د خپل نور خواته یې لارښوونه کوي او الله خلکو ته همداسې مثالونه بیانوي او الله په هر شي ښه پوه دی. في بيوت أذن الله أن
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار په هغو کورونو کې چې الله یې د اوچتولو او په هغو کې د نوم یادولو حکم کړی دی په هغو کې سهار او ماښام د هغه تسبیح وایي داسې سړي چې سوداګري او خرڅلاو یې د الله له یاده د لمانځه له ترسره کولو او زکات ورکولو څخه نه غافلوي هغوی له یوې داسې ورځې ډارېږي چې زړونه او سترګې پکې اوړي را اوړي ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب پایله دا ده چې الله د داسې خلکو د ډیرو غوره عملونو بدله او له خپله فضله لا زیاتی اجر ورکوي او چاته چې الله وغواړي بې حساب روزي ورکوي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او د هغو خلکو عملونه چې کافر شوي لکه په یوه میره کې شګي ګل یعنی سراب چې تږی یې اوبه ګڼي خو چې ورغی هیڅ شی یې ونه موندل او یوازې الله یې وموند چې د هغه پوره حساب یې ورکړ او الله چټک حساب اخیستونکی دی أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور یا د دې خلکو مثال داسې دی لکه په یو ژور سمندر کې ترږمۍ چې د څپې د پاسه څپه ور باندې خپروي او په هغې د پاسه وریځ یو پر بل باندې تیارې کله چې څوک خپل لاس وباسي نږدې وي چې هغه هم ونه ویني او چاته چې الله رڼایي پیدا نکړي نو بیا هغه ته رڼایي نشته ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون آیا ته نه وینې چې د الله تسبیح وایي څوک چې په آسمانو او ځمکه کې دي او مرغان هم غوړولي وزرونه دې ټولو د خپل مانځه او تسبیح طریقه پیژندلې ده او الله په هغو کارو ښه پوه دی چې دوی یې کوي ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير او د آسمانو او ځمکې پاچایي الله لره ده او هماغه الله ته د ټولو ورګرځېدل دي ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار آیا ته نه وینې چې الله وریځ روانوي بیا یې سره یو ځای کوي بیا یې ټینګه درنده وریځ ګرځوي بیا ته وینې چې له منځه یې باران راوځي او هغه یعنی الله د آسمان له لوري د وریځو هغو غرونو څخه چې پکې دي ژلۍ را اوروي نو چاته یې چې خوښه شي زیات وررسوي او چانه چې وغواړي ترې ګرځوي یې نږدې وي چې د برېښنا پړکې سترګې یوسي يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هماغه الله شپه او ورځ سره اړوي بېشکه په دې کې د سترګورو دپاره یو لوی درس دی والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير او الله پر ځمکه ګرځېدونکی هر ساکش له اوبو پیدا کړ نو ځینې یې هغه دي چې په خپله خېټه څخیږي ځینې یې په 2 پښو درومي او ځینې یې په 4 درومي الله چې څه غواړي هماغه پیدا کوي بېشک الله په هر شي قادر دی لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بېشکه موږ څرګند آیتونه نازل کړي او الله چې هر چاته وغواړي سمې سیده لارې خواته یې لارښوونه کوي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين او دوی یعنی منافقان وایي موږ پر الله او دی رسول ایمان راوړی او اطاعت مو کړی خو بیا له دې وروسته هم د دوی یوه ډله مخ ګرځوي او په حقیقت کې دا خلک مؤمنان نه دي وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ او دوی چې کله الله او رسول ته وبلل شي چې ترمنځ یې فیصله وشي نو له هغوی نه یوه ډله یو دم مخ ګرځوونکي شي وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ او که د دوی حق ترلاسه کول وي نو بیا هغه یعنی رسول ته غاړه ایښودونکي ورځي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون آیا د دوی په زړونو کې د پاخه کفر ناروغي ده که په شک کې لوېدلي دي یا له دې ډارېږي چې الله او د هغه رسول به ظلم ورباندې وکړي داسې نه ده بلکې دوی په خپله ظالمان دي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون
خبره دا ده چې کله مؤمنان الله او د هغه رسول ته ور وبلل شي تر څو په منځ کې یې فیصله وکړي نو د هغوی وینا داسې پکار ده چې ووایي موږ واورېدل او ومنل او همدوی دي بریالي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او څوک چې د الله او د هغه د رسول امر ومني الله نه ویره وکړي او له نافرمانۍ ځان وساتي نو هماغه خلک بریمن دي. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. او دی منافقانو په الله قسمونه وکړل پاخه قسمونه چې کته امر ورته وکړي نو خامخا به جهاد ته راوځي. ورته ووایه قسمونه مه کوئ ستاسو منل ټولو ته معلوم دي یقینا الله په هغه څه ښه خبر دی چې تاسو یې کوئ. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ورته ووایه د الله خبره ومنئ او د رسول ومنئ او که مخ وګرځوئ نو پوه شئ چې پر هغه یعنی رسول خپله ذمواري او پر تاسې خپله ذمواري ده او که تاسو د هغه امر ومنئ لار به ومومئ او پر رسول باندې لښکاره تبلیغه پرته بل څه نشته. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لتاسې نه چې کومو کسانو ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي الله وعده ورسره کړې ده چې خامخا به یې په ځمکه کې هماغه شان واکمنان وګرځوي لکه له دوی مخکې خلک چې یې واکمنان کړي وو او حتما به یې هغه دین ورته محکم کړي چې دوی ته یې خوښ کړی او له ویرې وروسته به یې حالت په امن بدل کړي یوازې ما به لمانځي هیڅ شی به نه راسره شریکوي او له هغه وروسته چې هر څوک کافر شو نو هغوی به فاسقان وي. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او لمونځ ترسره کوئ زکات ورکوئ او د رسول امر منئ شایي چې رحم در باندې وشي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. د کافر شو په حق له هیڅ کله دا ګمان مه کوه چې هغوی به په ځمکه کې چیرې په تیښته زموږ کمزوري کوونکي وي. د دوی استوګنځای اور دی او یقینا هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اے مؤمنانو، پکار ده چې ستاسو مریان وینځي او هغه ماشومان مو چې لا د پوهې عمر ته نه وي رسېدلي د ننوتلو په وخت کې 3 ځله اجازه درنه وغواړي. د سهار لمانځه نه مخکې، غرمه مهال چې کله تاسې جامې باسئ او د ماخوستن لمانځه نه وروسته، دا 3 ستاسو دپاره د پردې وختونه دي. له دې وختو پرته نه پر تاسې څه ګناه شته او نه پر هغوی. تاسو ټول یو بل ته بیا بیا ورتلونکي یاست. همدغه شان الله ستاسو دپاره آیتونه بیانوي او الله ډیر پوه د پراخ حکمت څښتن دی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. او کله چې ستاسو ماشومان بلوغ ته ورسېدل نو بیا د هماغه شان اجازه غواړي لکه چې له دوی مخکې مشرانو یې اجازه غوښتله. الله همدغه شان خپل آیتونه درته بیانوي او الله ډیر پوه حکمت والا دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. او هغه بوډۍ ناستې ښځې چې د ودېدلو هیله نه لري نو پر هغوی څه ګناه نشته که خپلې زیاتي جامې لکه غټ پړوني د نامحرمو په وړاندې وباسي، په دې شرط چې د ښکلا څرګندونکې نه وي، او که چیرې لا هم ځان په ستر کې وساتي دا ډیره ورته غوره ده او الله ښه اورېدونکی ډیر پوه دی. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نپر ډانده سباک شته، نپر ګډ، ناروغ او نه خپله پر تاسې چې له خپلو کورو څخه وخورئ، یا د خپلو پلرونو له کورو، یا مو د میندو له کورو، یا مو د ورونو له کورو، یا مو د خویندو له کورو، یا مو د ترونو له کورو، یا مو د عمګانو له کورو، یا مو د ماماګانو له کورو، یا مو د خالګانو له کورو، یا له هغو کورو چې کلیان یې ستاسو په لاس کې وي، او یا مو د ملګري له کوره. په دې کې هم څه باک نشته چې تاسو یو ځای ګډ خوراک وکړئ یا بیل بیل، خو کله چې کورونو ته ننوتئ نو پر خپلو کسانو سلام اچوئ. د الله له لوري یوه ټاکل شوې د خیر دعا بختوره پاکیزه خبره. همدغه شان الله تاسې ته خپل آیتونه بیانوي، ښایي چې تاسې عقل وکاروئ.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. بشک مؤمنان هغه کسان دي چې په الله او د هغه پر رسول ایمان راوړی وي او کله چې د څه ټولنیز کار په وخت کې هغه سره وي نو تر هغو نه تریځي چې له هغه یې اجازه نه وي غوښتې. ای رسوله کوم کسان چې ستانه اجازه غواړي همدوی په الله او رسول یې له زړه نه ایمان لري نو کله چې د خپل کوم کار لپاره اجازه درنه وغواړي نو چاته چې د خوښه وي اجازه ورکوه او هغوی ته الله نه بخښنه وغواړه بشک الله بخشونکی ډیر مهربان دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. د رسول بلنه خپلو کې ستاسې د یو بل بلنې په شان عادي مه ګڼئ. الله تاسو نه هغه کسان ښه پیژني چې یو د بل په پناه سره غلي غلي کښیږي او له نبوي مجلسه وځي نو هغه کسان چې د ده له امره مخالفت کوي ودې ویریږي چې څه فتنه ور ونه رسي یا څه دردناک عذاب ورته ونه رسیږي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. واورئ څه چې په اسمانو او ځمکه کې دي هغه الله لره دي په هر حالت کې چې تاسې یاست هغه ورباندې پوهیږي او هغه ورځ چې هغه ته ورستنیږي نو په هغه څه به دوی خبر کړي چې کړي یې دي او الله په هر شي ښه پوه دی. الفرقان مکی صورت دی او 78 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. د هغه ذات لوړ شان دی چې د حق او باطل بیلونکی دا کتاب یې د دې دپاره نازل کړ تر څو ټولو عالمونو ته خبرداری ورکوونکی وي. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هغه ذات چې د اسمانو او ځمکې پاچایي هغه لره ده نه یې څوک زوی کړی نه یې پاچایي کې څوک شریک شته او هر شی همغه پیدا کړی او برخلیک یې ورته ټاکلی دی. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. او دوی یعنی کافرانو له هغه پرته داسې خدایان ځان ته ونیول چې هیڅ نه پیدا کوي بلکې خپله دوی پیدا کول کیږي
او خپلو ځانو ته هم د څه تاوان او ګټې واک نه لري او نه مرګ نه ژوند او نه مړي بیا را ژوندي کول د دوی په واک کې دي. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. او کافر شو وویل چې دا قرآن له دروغو پرته بل څه نه دی چې دې سړي خپله جوړ کړی او نورو خلکو یې په هغه کې مرسته کړې. په حقیقت کې خپله دوی سخت ظلم او دروغ منځته راوړل. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. او دوی دا هم وویل چې دا د پخوانیو کیسې دي په چا یې لیکلي نو اوس هماغه سهار او ماښام دته لوستل کیږي. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ورته ووایه دا هغه ذات را نازل کړی چې په آسمانو او ځمکه کې په هر پټ شي پوهیږي بېشکه هماغه ښه بخښونکی ډېر مهربان دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. او دوی وویل دا څنګه رسول دی چې خواړه خوري او بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولې کوم ملائک ورته راکوز نه کړی شو چې هغه هم د ویرونکي په توګه ورسره وي یا کومه خزانه ورته راغورځول شوې وای یا د هغه یو باغ وای چې بېغمه یې ترې خوړلی او دې ظالمانو مسلمانانو ته لا دا هم وویل چې تاسې ایله په یو کوډو وهلي سړي پسې روان یاست. ای رسوله ګوره دوی څنګه مثالونه در پورې وویل چې دا د خپله بېلارې شول او اوس د هیڅ لارې وس نه لري. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. د هغه ذات لوړ شان دی چې که وغواړي له دې غوره شیان به درته پیدا کړي د یو پر ځای به ډېر داسې باغونه درکړي چې ترې لاندې ویالې بهیږي او ماڼیګانې به هم درته پیدا کړي. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. خو هغوی قیامت دروغ ګڼلی او موږ هغه چاته چې قیامت دروغ ګڼي بل شوی اور چمتو کړی دی. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا. کله چې دوی د لرې ځای نه وویني نو دوی به یې خوټېدل او غورېدل واوري او کله چې د هغه په کوم تنګ ځای کې لاس و پښې تړلې وغورځول شي نو بیا به هماغلته خپل مرګ غواړي. هغه وخت به ورته وویل شي نن یو مرګ مه غواړئ ډېر مرګونه وغواړئ. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين
كان على ربك وعدا مسئولا ورته ووایه آیا دا ښه ده که همیشنی جنت چې له متقیانو سره یې وعده شوې چې د هغوی بدله او استوګنځای به وي هلته به د دوی دپاره څه چې غواړي هغه وي تل تر تله اوسیدونکي دا ستا په رب یوه غوښتل کیدونکې وعده ده ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا او هغه ورځ دوی ته ور یاد کړه چې دوی او هغه معبودان چې الله نه پرته به لمانځل راغونډ کړي نو الله به ورته ووایي ایا زما دغه بندگان تاسو بېلارې کړل او که هغوی په خپله لار غلطه کړې وه دوی به وایي تا لره پاکي ده موږ ته نه ښایي چې له تا پرته بل څوک دوستان ونیسو خو تا دوی او د دوی پلرونو ته تر هغه پورې د ژوند وسایل ورکړل چې درس یې هیر کړ تر دې چې دوی په خپله تباه کیدونکي وو فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا نو ای کافرانو دا دی تاسو خو یې دروغجن وګڼلی په هغه خبره کې چې کوئ نو اوس نه د عذاب ګرځولو وس لرئ او نه یو بل سره د مرستې او له تاسې چې هر څوک ظلم وکړي موږ به هغه ته لوی عذاب ور وڅکو وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا او ای رسوله لتا مخکې مو هم څه بل شان رسولان نه ولیږلي پرته له داسې کسانو چې هغوی به خواړه خوړل او بازارو کې ګرځېدل او تاسو مو د یو بل دپاره ازمایښت ګرځولی یاست نو آیا تاسې صبر کوئ او ستا رب خو ښه لیدونکی دی صدق الله العظیم